بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې. بیا هم د اڅوایت په کچه فعلونو ته دوام ورکوو. لسم نمبر ورب دی ماینن. ماینن معنا لرل، مقصد لرل، او دویمه معنا یې ده ویل یا فکر کول. په انګلیش کې ویلی شو مین، سی، بلیو یا تھنک. ریګل میسج ورب ده او په دې ځای کې تاسو د دې پریزنس پریټریټوم مایند ته هټ کې مایند. نو زه اوس د دې اولې معنا ته چې مثال پکې جوړو. که موږ وایو چاته چې ستا مقصد څه دی نو دا به څنګه وایو؟ Was meinst du؟ او که فورملی وایو نو ویلی شو چې was meinen Sie؟ اوس دویمې معنا ده. کله چې موږ د ویلو یا فکر کولو په معنا سره ترې مطلب اخلو نو که دا جمله اوس موږ ترجمه کوو، زه فکر کوم چې موږ اوس باید پیل وکړو، یعنې موږ باید اوس کار پیل کړو. څنګه به وایو؟ Ich meine, dass wir jetzt anfangen sollten. مخکې ځو. 11 نمبر ورب ده ریشن. درې مختلفې معناګانې لري. بوی کول، لکه د ګل یا د یو څه شي بوی کول. دویمه معنا یې ده یو څه شی چې بوی کوي، خپله بوی ورکوي. او دریم د یو څه شي په رقم بوی کول. یو په یو د دې معناګانو سره جملې جوړو. په انګلیش کې ویلی شو سمیل، سمیل ات، سمیل لایک. اوس که جمله را واخلو چې هغه ګلان بوی کوي نو دا به څنګه وایو؟ Sie riecht die Blumen. اوس راځو دوم مثال ته یا دومې معنا ته. مثلا چې یو شی بوی کوي نو موږ وایو چې دا غوښه عجیبه یا ناشنا بوی کوي نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Das Fleisch riecht komisch. او اوس یې دریمه معنا د یو څه شي په رقم بوی کول. مثلا موږ وایو دا چای د مالټې په شان بوی کوي. Der Tee riecht nach Orangen. کله چې موږ دغه استعمال کوو چې د یو شي په رقم بوی کوي نو په دې ځای کې باید د نخ کلمه همیشه استعمال. 12 نمبر ورب ده übernachten. او معنا یې ده شپه تېرول یا د شپې یو ځای کې پاتې کېدل. په انګلیش کې ویلی شو spend the night، stay overnight یا sleep over. ریګل میسج ورب ده. اوس که جمله کې استعمال کو زه په هوټل کې شپه تېروم یا کوم نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Ich übernachte im Hotel. دوم مثال اخلو. هغې ټوله شپه په موټر کې تېره کړه، یعنې ویده وه پکې. څنګه به وایو؟ Sie hat die ganze Nacht im Auto übernachtet. 13 نمبر ورب ده weggehen. weggehen معنا حرکت کول، په خپله مخه تلل، له سترګو پناه کېدل. depart، leave، disappear، go out. که مثال واخلو موږ یو چاته وایو له ما لرې ګرځه یا زما لرې لاړ شه نو څنګه به وایو ده؟ Geh weg von mir. بل مثال ته ځو. که مثال واخلو وایي چې زه لا اوس هم 2 ساعته وخت لرم تر څو حرکت وکړم یا په خپله مخه لاړ شم. دا به څنګه وایو؟ Ich habe noch 2 Stunden bis ich weggehe. 14 نمبر ورب ده werfen. یعنی ورغورځول په داخل د یو څه شي کې. بله معنا یې ده ورغورځول یا اچول. په مثالونو کې به دواړه معناګانې واضح شي. throw، cast یا cast. اون ریګل میسج ورب ده. مثال که واخلو ما خپل سپی په اوبو کې ور وغورځاو نو دا به څنګه وایو؟ Ich habe meinen Hund in Wasser geworfen. نو د werfen دریم حالت چې ده past participle geworfen.
دومه معنا یعنی غورځول یا د اچولو په معنا. اوس وایي چې مهرباني وکړئ د کیلو پوستکي په فرش مه غورځوئ. دا به څنګه وایو؟ Bitte werft die Bananenschale nicht auf den Boden. 15 نمبر ورب zusammenleben یعنی ګډ ژوند کول، یو ځای اوسېدل. live together. مثال واخلو اوس موږ ګډ ژوند کوو، نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ trennbar ورب ده البته. wir leben jetzt zusammen. بل مثال اخلو پکې که ووایو چې موږ د تل لپاره ګډ ژوند نشو کولی، دا به څنګه ترجمه کوو؟ Wir können nicht ewig zusammenleben. Ewig bedeutet immer. 14 نمبر ورب ده dazu gehören. د دې معنا ده ارتباط لرل، د یو شي پورې یا د یو شي برخه پاتې کېدل. belong to, go with, be part of. regelmäßig ورب ده. مثال که راواخلو دا د کار یوه برخه ده یا دا د کار پورې اړونده ده، نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Das gehört zur Arbeit dazu. نو بیم trennbar ورب ده، نو gehört او dazu یو ورب ده، او چونکې trennbar ورب ده نو بیلیږي. دوم مثال اخلو، وایي چې ما ډېر وخت واخیست ترڅو د نوي ښار برخه وګرځم یعنې ځان ورسره عیار کړم. Ich habe lange gebraucht, in der neuen Stadt dazu zu gehören. 15 نمبر ورب ده achten. او دې سره preposition auf استعمال اکثره کېږي. پام کول، توجه کول، نظر کول یو شي ته، د یو شي یا د یو چا ته. respect, pay attention to یا be mindful of. regelmäßig ورب ده. مثال که واخلو ته باید خپلې روغتیا یا صحت ته پام وکړې، نو دا به څنګه وایو؟ Du musst auf deine Gesundheit achten. 13 نمبر ورب ده acceptieren. acceptieren معنا یعنی قبلول یا منل د یو شي یا د یو کس. accept, agree to, acknowledge. regelmäßig ورب ده. مثال کې که راواخلو وایي چې زده کوونکو نوی ښوونکی قبول کړ، نو څنګه به وایو ده؟ Die Schüler haben den neuen Lehrer akzeptiert. 19 نمبر ورب ده anbieten یعنی وړاندیز کول، ورکول د یو شي. offer, propose, present, provide. unregelmäßig ورب ده او trennbar هم. اوس که جمله راواخلو، انا هغه ته د چای یوه پیاله وړاندې کړه یعنې ورکړه، دا به څنګه وایو؟ Anna bietet ihm eine Tasse Tee an. auffordern معنا غوښتنه کول. په انګلیش کې موږ ویلی شو request, ask for یا beg to do. که جمله راواخلو، معلمې له زده کوونکو څخه وغوښتل چې آرام واوسي. Die Lehrerin fordert die Schüler auf, leise zu sein. 21 نمبر ورب ده begründen یعنی دلیل ورکول، منطق ویل په یو شي کې، توجیه کول په انګلیش. اوس که مثال راواخلو، هغه خپله پرېکړه د کمزورو دلیلونو سره توجیه کوي، یعنی پرېکړه کړې ده او دلیلونه چې د هغې په هغه کې وایي توجیه لپاره وایي، نو هغه ډېر ضعیف دي. نو دا څنګه وایي؟ هغه خپله پرېکړه د کمزورو دلیلونو سره توجیه کوي یا څنګه به یې وایو؟ Er begründet seine Entscheidung mit schwachen Argumenten. 22 نمبر ورب زموږ د behalten یعنی د ځان سره ساتل، په یاد لرل، په ذهن کې ساتل، نظر لرل په یو شي، ساتنه د یو شي نه کول. نو څلور مختلفې معناګانې لري. په انګلیش کې ویلی شو keep, retain, guard, memorize, remember. unregelmäßig ورب ده. اوس که جمله کې راواخلو، زه وایم زه دغه کتاب یوه هفته نور هم له ځان سره ساتم، دا به څنګه وایو؟
Ich behalte das Buch noch eine Woche. په همدې اول معنا کې یو بل مثال هم اخلو. مثلا ته یو چاته وایي مهرباني وکړه دغه راز له ځان سره وساته. څنګه به وایي؟ Bitte behalte das Geheimnis für dich. وضو دومې معنا ته چې په یاد لرل. اوس که زه وایم زما هر څه په یاد دي، دا جمله به څنګه معنا کړو؟ Ich behalte mir alles. زه مخکې درېیمې معنا ته د behalten درېیمه معنا ده په ذهن کې ساتل، یعنې میمورایز، په ذهن کې کېنول. مثلا ته یو چا نه پوښتنه کې آیا ته په رښتیا هم دا ټول معلومات په ذهن کې ساتلی شي، یعنې دا ټول معلومات میمورایز کولی شي؟ دا به څنګه وایو؟ Kannst du all diese Informationen wirklich im Kopf behalten? بل مثال کې اخلو په همدې کې زه نشم کولی دغه لغات په ذهن کې وساتم، زه نشم کولی دا لغات میمورایز کړم. څنګه به وایو؟ Ich kann dieses Wort nicht behalten. زه اوس څلورمې معنا ته چې جالبه معنا ده نظر لرل په یو شي باندې ساتنه کول د یو شي نه. مثلا ته یو چاته وایي په دغه دروازه باندې نظر ولره، دې نه ساتنه کوه چې څوک ځي او څوک راځي. څنګه به وایو ورته؟ دا به څنګه ترجمه کوو؟ Behalte die Tür im Auge. په همدې کې یو بل مثال اخلو. فرض کړه ته یو چاته پوښتنه کې ته ځې یو ځای ته سفر کې یو ضرورت پیدا کېږي، نو یو چاته وایي آیا ته به زموږ سامان ته وګورې، ساتنه به ترې وکړې، لږ به ورته وګورې. دا به څنګه وایي؟ Behältst du unser Gepäck im Auge؟ یعنې آیا ته به زموږ دې سامان ته لږ وګورې؟ نو ګوره یو وربو behalten خو څلور مختلفې معناګانې ځو مخکې. دریشتم نمبر ورب ده sich beschweren، یعنې شکایت کول، complain، blame، attach. unregelmäßig ورب ده. مثلا وایو هغې د خراب خدمت څخه شکایت وکړ، یو څوک ده د خراب خدمت څخه شکایت وکړ. نو دا به څنګه وایو؟ Sie beschwert sich über den schlechten Service. څلېرویشتم نمبر ورب ده sich erinnern. نو دا درې مختلفې معناګانې لري. اوله معنا یې ده یو څوک یا یو شی په یاد لرل. دویمه معنا یې ده یو چاته د یو څه شي ور په یادول. او درېیمه معنا یې ده یو څوک یا یو شی چې تا ته د یو بل کس یا یو شي یاد تازه کوي. په جملو کې به نور هم واضح شي. په انګلیش کې ویلی شو remember، remind، remind of یا recall. regelmäßig ورب ده. مثلا مثال اخلو زه خپل د ښوونځي لومړۍ ورځ په یاد لرم، یعنې ما ته په یاد دي چې کله زه په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړم. نو دا به څنګه وایو؟ Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag. نو دای اول معنا وه. دویمه معنا ته سو. په دویمه معنا کې موږ وایو یو چاته د یو څه شي ور په یادول. نو څنګه وایو؟ مثال اخلو زه تاسو ته یادونه کوم چې ګلونو ته اوبه ورکړئ. دا به څنګه وایو؟ یو چاته وایي چې زه تا ته در په یادوم چې ګلونه اوبه کړي چې له یاده دې ونه وځي. نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Ich erinnere dich daran, die Blumen zu gießen. نو زه تاسو ته یو بل مثال هم په دې کې اخلو. فرض کړه یو ښځه د خپل خاوند ته وایي چې زه تا ته در په یادوم یو څه شی، زه تاسو ته د انا د کلیزې یادونه کوم، یعنې هغه در په یادوم چې له یاده مو ونه وځي. نو دا به څنګه وایي؟ ګوره دلته دا د اولې معنا سره فرق کوي. هغلته معنا وه یو څه شی په یاد لرل، خو دلته تاسو یو څه شی د چا نه له یاده وتي یا یو چاته یو شی ذهن ته راوړئ. نو زه تاسو ته د انا د کلیزې یادونه کوم، یعنې ذهن دې ته راوړم، په یاد دې ته راوړم. دا به څنګه وایو؟
Ich erinnere dich an Annas Geburtstag. اوس زه درېیمې معنا ته یې. یو څوک یا یو شی چې تا ته د یو بل کس یا د یو بل شي یاد تازه کوي. مثلا زه وایم دغه کلی ما ته زما د زیږون ځای راپه یادوي. دې کلي ته چې زه ګورم ما ته خپل د زیږون ځای راپه یاده کي. د هغې یاد راته تازه کوي. نو دا به څنګه وایو؟ Dieses Dorf erinnert mich an meinen Geburtsort. دیزی کې مش چې ده نو دا اپشنل ده. کولی شي چې رای نه ولي. یو بل مثال هم پکې اخلو. ته ما ته زما ورور را یادوي. یعنی معنا دا ده چې زه تا ته ګورم ما ته مې د ورور یاد را تازه کېږي. دا به څنګه وایو؟ Du erinnerst mich an meinen Bruder. پنځویشتم نمبر ورب دی sich gewöhnen. یعنی عادت کېدل، اموخته کېدل. accustomed get used to. regelmäßig ورب. مثلا مثال کې اخلو زه ورو ورو د سړې هوا سره عادت کوم. زه ورو ورو د سړې هوا سره بلدېږم. نو دا به څنګه وایو؟ Ich gewöhne mich langsam an das kalte Wetter. شپږشتم نمبر ورب ده hoffen. یعنی هیله درلودل، امید درلودل. hoffa. regelmäßig ورب ده. مثلا زه وایم مثال کې زه هیله لرم چې دا وظیفه به ترلاسه کړم. نو دا به څنګه وایو؟ Ich hoffe, dass ich den Job bekomme. نو زه هیله لرم چې وظیفه به ترلاسه کړم. اوویشتم نمبر ورب ده mitarbeiten. یعنی ګډ کار کول، د یو بل سره همکاري کول. په انګلیش کې ویلی شو collaborate, contribute, cooperate. regelmäßig ورب ده. مثلا وایي چې هغه په ټیم کې په فعال ډول ګډ کار کوي. یعنی په ټیم کې په فعال ډول همکاري کوي. نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Er arbeitet aktiv im Team mit. نو په دې کې mit د دې arbeitet برخه ده. mitarbeitet مطلب ده. مخکې ځو. teilen. اتهشتم نمبر ورب ده teilen. دوه معناګانې لري. یو معنا یې ده یو شی د یو چا سره شریکول. دې ته teilen وایي. او بله معنا یې فرق کوي د تقسیمولو یا په برخو ویشلو په معنا ده. divide, share, split یا part. regelmäßig ورب ده. مثال کې اخلو. زه وایم زه خپل خواړه له تا سره شریکوم. دا به څنګه ترجمه کوو؟ Ich teile mein Essen mit dir. نو دیزی کې د شریکولو په معنا ده. زه دویمې معنا ده تقسیمول. مثلا زه وایم زه چاکلیټ یا شکولاده په دوو برخو ویشم. نو دلته د شریکولو معنا نه ده. په دوو برخو باندې ویشم. په دوو برخو یې تقسیموم. دا به څنګه وایو؟ Ich teile die Schokolade in 2 Teile. نو دیزی کې د ویشلو یا تقسیمولو په معنا. بل مثال په دې کې اخلو که چیرته اعداد راواخلو نو هغه هم باندې teilen باندې ویلی شو. مثلا مثال راخلم زه 9 په 3 ویشم نو 3 لاسته راځي. دا به څنګه وایو؟ په دیزی کې به د durch استعمال کوو. نو وایو چې ich teile 9 durch 3, das ergibt 3. نو زه 9 په 3 تقسیموم 3 لاسته راځي. نهشتم نمبر ورب دی vergessen. یعنی هېرېدل یا له ذهن څخه وتل، له یاده وتل. forget about. unregelmäßig ورب ده. مثلا مثال کې وایي زما له ما څخه هیر شو
چې ګلونو ته اوبه ورکړم. ما نه له یاده وتي و چې ګلونه اوبه کړم. مهم کار نه له یاده وتي. نو دا به څنګه ترجمه کوو؟ Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. دیرشم نمبر ورب ده verlassen. دوه معناګانې لري. یو معنا یې ده پرېښودل یا ترک کول او دویمه معنا یې ده تکیه کول، په چا باندې حساب کول. abandon, leave, rely, depend or count. unregelmäßig Wort. مثلا وایي چې هغې اوله معنا یې اخلو. هغې له 13 کلونو وروسته خپل میړه یا خاوند پرېښود. نو دلته یې د پرېښودلو یا ترک کولو، یو څوک پرېښودل، یو ځای پرېښودل، یو شخص پرېښودل. نو دا به څنګه وایو؟ Sie hat nach 30 Jahren ihren Mann verlassen. Nach 30 Jahren. یعنی پوره 13 کاله وروسته هغې خپل خاوند. اوس یې دوم مثال ته راځو. تکیه کول، په یو شي باندې حساب کول. اوس که موږ یو چا ته وایو چې زه ستاسو په مرسته حساب کوم، زه ستاسو په مرسته تکیه کوم، دا به څنګه کوو؟ څنګه به وایو؟ په دواړه معناګانې یو شی دي. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. نو دغه ځای کې چې کله دې تکیه کول یا حساب کولو په شکل باندې فرلسن وایو، نو بیا به زش فرلسن وایو. یعنی ریفلکسیو ورب به ترې جوړېږي چې زش بیا دلته په مش بدلېږي. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. یعنی زه ستاسو په مرسته حساب کوم، ستاسو په مرسته تکیه یم. او داسې هم ویلی شي چونکې دې سره auf preposition راځي، نو داسې هم ویلی شي چې ich verlasse mich darauf, dass du mir hilfst. نو دواړه یو شی دي. نو دا زموږ 13 وربونه چې په دې ویډیو کې په همدې ځای پای ته رسېږي. د نورو وربونو سره بیا په بله ویډیو کې. تر هغې پورې مو الله عمل ښه وخت ولرئ.